سلامونه ګرانو کتونکو، امید دی چې ښه به یې. دغه کمه هولړبازي چې روانه ده، هنګامارایي ده، کمه تلخي ده، د هغې یو نتیجه دا هم مخې ته راځي چې یو طرف ته د پاکستان مختلف ادارې هغه یو بل ته مخامخ شوي دي او د پیر په ورځ باندې یا د منګل په ورځ باندې د یوې غټې فیصلې یا د اعلان توقع کیږي. د بل طرف ته په دغه ټوله لوبه کې د پاکستان چې کوم سکیورټي صورتحال دی، خاص کر د خیبر پښتونخوا چې کوم سکیورټي حالات دي، هغه بالکل پس منظر کې تللي دي. په دغه لړ کې په دې ولا سیشن کې ستاسو سره هغه تفصیلات شیر کول غواړم، شریکول غواړم کوم چې د تحریک طالبان پاکستان متحرک او فعال چې کوم دغه سپوکسمین دی، ترجمان دی، محمد خراساني، د هغه له طرفه جاري شوي دي. د دغه تفصیلاتو تر مخه په صرف د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې بالخصوص په خیبر پښتونخوا کې 42 حملې شوې دي. په دې کې 10 په ډی خان کې، 10 په شمالي وزیرستان کې، 6 په خیبر کې، 3 په لکی مروت کې چې په هغې کې اقبال مومن چې کوم ډي اس پي او د هغه ملګري پکې په نښه شوي، هغه پکې هم شامله ده. په جنوبي وزیرستان کې، پېښور کې، کوټه کې، ټانک کې او مردان کې 2 حملې هم شامل دي. بن او کوهاټ کې یو حمله چې د هغه د مارچ په میاشت کې پیل شوې ده. نوعیت د حملو چې د هغې دا ښوولی دی چې جوابي حملې 9، تعرضي حملې چې ورته دوی ووایي هغه 7، ګوریلا حملې 7، سنایپر او لیزري حملې چې ورته دوی ووایي هغه 6، ګرینیډ او بم دماکې 5، ګات یو خاص ټرم دی، دا ګات حملې چې کوم دی هغه 4، ټارګېټډ حملې 3 او یو میزایل حمله. دا دریم پورشن کې چې دی په دې کې د مړو او د زخمیانو تعداد ښودلی دی. ډیټا را ویل کېږي دا چې تقریبا 113 کسان 130 کسان چې کوم دي هغه ویشتې شوي دي، په نښه شوي دي. په هغې کې د مړو تعداد چې دی هغه 2.58 ښودلی دی او د زخمیانو تعداد چې دی هغه 72 ښودلی دی. دا ډېر غټ تعداد دی په یو میاشت کې که موږ یو موازنه وکړو، خاص کر د فورسز. اوس ټول غټ پوینټ چې دی چې په نښه کړي څوک دي، د فوج د مړو او د زخمیانو تعداد چې دی 44 ښودلی دی، د پولیسو د لیویزي 71، 71 د اف سی 14 14 او د خفیه 1 کس چې دغه ښودلی دی. دغه رنګې زما د خپلې ډیټا مطابق د مارچ چې کومه اخري 10 ورځې وې، په هغې کې تقریبا 14 حملې چې دي په خیبر پښتونخوا په 8 اضلاعو کې شوي دي. په 19 مارچ باندې باړه کې، په 19 مارچ باندې په شمالي وزیرستان کې، په 19 مارچ باندې په بنو ډی خان کې په یو ورځ باندې 4 حملې، په 20 مارچ باندې کولاچي ډی خان لیزري حمله، په 21 مارچ باندې بیا 2 حملې په بنو او شمالي وزیرستان کې، په 22 مارچ باندې په باړه کې لیزري حمله، په 22 مارچ باندې په بنو کې د ایم آی یو اهلکارو ندیم هغه یې وژلی او په 20 مارچ باندې بیا 2 حملې په بنو او شمالي وزیرستان کې، په 28 مارچ باندې بیا 2 حملې په ډی خان او په جنوبي وزیرستان کې، او په 13 مارچ باندې لکی مروت. د دې نه دا ثابتېږي چې کوم مخکې د دوی نښه چې وه یا مین ټارګټ چې و هغه پولیسو، نو د تېرو 3 میاشتو نه دا یو مشاهده ده، ابزرویشن دی چې پاکستان فوج چې دی هغه یې خاص په نښه کړی دی. خاص کر چې کوم نایټ ویژن لیزري چې کوم لیزر ویپن چې دوی سره راغلي دي، د هغې نه بعد چیلنجز ډېر زیات شوي دي. دغه رنګې بعض اطلاعات داسې دي چې 13 ورځ چې په کوم بلوچستان او د پاکستان په سرحد باندې کومه حمله شوې وه د پاکستان فوج خلاف، و چې دغه حملې پلانینګ او ډیزاینینګ چې دی هغه د این ډي اس او د پخواني افغان فوج او د هغې بعضې کوم اتحادیان چې کوم دي سیاسي، د هغې د پلان حصه ده چې هغې به په ایران په سرحدي علاقو نه په پاکستاني فوج باندې حملې کوي. دا یو بل چیلنج دی ورله. خو که موږ مجموعي طور له دا صورتحال ته وګورو، نو د هغې ټول نه خطرناکه خبره چې د هغه دا ده چې د پاکستان میډیا، د پاکستان مین سټریم پالیټکس، د پاکستان چې کوم سیاسي ادارې دي، سیاستمداران دي، هغه د دې هر څه نه لا تعلقه دي. ټول فوکس چې دی هغه په الیکشن او د عمران خان صاحب په کاونټر کولو باندې دی. اگر چې تر اوسه پورې دغه څومره د کال یو نیم کال چې کومه ډیټا ده یا کوم واقعیات یا کوم حملې چې شوي دي، په هغې کې ټي ټي پي عام خلک یا پولیټیکل خلک چې کوم دي یا ریلیانې یا اجتماعات هغه یې نه دي په نښه کړي، بلکې دا اعلان یې کړی دی چې د ریلیانو یا د سیاسي سرګرمو
په ضد باندې به هغې عملیات نه کوي، خو په یو پیز باندې یا په یو مرحله باندې د رد عمل په طور له ټي ټي پي دغه رویه اختیار کړه، نو بیا به د پاکستاني ریاست لپاره سروایول چې دغه ډېر زیات مشکل شي په دغه تناظر کې چې خیبر پښتونخوا آلریډي د 13 کال 1.5 کال نه د بدترین لمحو په ضد کې دی. ډېره مننه.